قدرمنو مینوالو پښتنو سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. زما د نظمونو مجموعه د 2007 نه واخله د 2024 پورې چې کوم نظمونه ما لیکلي وو د هغې اوس ټول نظمونه تقریبا هغه په دې مجموعه کې چاپ شو. د دردونو نغمهګر دردونو نغمهګر کې یو نظم داسې هم دی چې هغه زمونږ د ټولنې یو ډېر ښایسته ځوان به ورته ووایو چې ځکه چې او هغه ډېر تعلیم یافته اعلی تعلیم یافته او د هغه چې دی نو په ایډورډز کالج کې او اسلامیه کالج کې او پلاني ادارو ډېرو ښو ادارو کې مور پلار باسبق وي، خو ټولنې هغه مجبوره کړو چې هغه راوستو خواجه سراو. او بیا خواجه سرا چې کوم دي موږ چې ورته مختلف نومونه ورکوو، ټرانسجنډر ورته اوس په انګریزي کې دغه شوی دی. نو مونږه دونه ظالمان خلک یو چې نه دغه مونږه په کور کې پرېږدو او نه بیا په خپل کور کلي کې پرېږدو. بیا غریبان چې ځان له یو ځای ته راټول شي او ځان له ژوند جواک کوي نو بیا یې هم مونږ نه پرېږدو. او بیا مونږ دونه ظالمان یو چې هغې مونږ په ګناه کولو چې دی نو مجبوره کوو. نو به هر حال دغه ځوان چې و دا نوم یې چې هر څه دی د هر ځای دی ما ته یې پته نشته، خو د هغه د نن نه تقریبا خدای خبر چې کال 2-3 مخکې د هغه یو انټرویو په سوشل میډیا په یو ویډیو کې ما واورېده او د هغې نه چې کوم بیا وروستو زما تاثر نو هغه ما نظم کو. نو هغه نظم چې دی د دې کتاب د دردونو نغمهګر د دې مخکتنه چې دی په 6 اکتوبر کال 2024 د شهید بټو فاونډیشن اسلام آباد چې دی نو هغه زی بیسټ یونیورسټي چې دا شهید ذوالفقار علي بټو انسټیټیوټ اف ساینس اینډ ټیکنالوژي د هغې په اډیټوریم کې ډېر ستره دستورو شو. په هغې کې زمونږ د پښتو ستر منورین چې هغې کې سنيټر فرحت بابر صاحب و، د دغه ادارې چیف ایگزیکټیو آصف علي خان صاحب و، په هغې کې محترم ډاکټر یار محمد مغموم صاحب و، ممري شفق صاحب و، ډاکټر عباسین یوسفزی و، محترم نورالامین یوسفزی و، محترم حیران خټک صاحب و، محترم فجی ګل صاحب و، محترم اطلس ګل اطلس صاحب و، محترم ګل محمد بیتاب و، او ډاکټر منظور مستر افریدی او سارا خان و. نو دغه شان کېدای شي څه نومونه مانه طیب الله خان هغه پکې په ما حق وړاندې کړ وه. نو په دې کتاب کې چې کوم دا نظم ما لیکلی دی په ډولفن آيان، نو دا د نن نه تقریبا کال 2 کاله مخکې دا یا کېدای شي دی نه مې یو کال سې وایي ما ته اوس پوره کېدای شي په فیسبوک ما چېرته هغه نیټه راسره وي خو اوس ما ته یاده نه ده. نو دغه نظم باندې بیا په دغه تقریب کې فرحت الله بابر صاحب ډېر زبردست خبرې کړي. هغه زه تاسو سره د خپل دې نظم نه او د خپلو خبرو نه وروستو هغه تاسو سره زه شریک کوم. نو فلحال زه تاسو سره نظم چې دی په دې باندې اوس زمونږ ډېرو ملګرو چې دی نو هغه خورم کو او شیر یې کو په فیسبوک باندې. په هغې کې ډېر ښه کمنټس راغلو. دا ټولو ملګرو مننه کوم. دا نظم مې وستایو او ما له داد راکړو ډاډ یې راکړو. مونږه بس د شعر و ادب خلک خو صرف په دغه داد او ډاډ پایو. نو
دا نظم دی ډولفن آيان خواجه سره. ستا کیسه د ژوندانه ګوله ډېره د ترخه، ته پیکر د درد و غم یې مینه په صنم. ستا جذبه او احساسات، ارمانونه، خواهشات ډېر سپېڅلي او ښاغلي. ستا ژوندون خو آینه دی د ځنګل د دې ټولنې، ډېر خفه په رویه شوم د ټولنې زه اشنا. ته آیانه ښکلی ځوان یې، د انسان ته قدردان یې. ستا جمال د رب جمال، ستا کمال د رب جلال. هغه واړه نظرونه چې کاږه تا ته درګوري، هغه واړه نظرونه چې کاږه تا ته درګوري. هغه سپک د سپکو ډک چې په سپکه دې یادی څوک. ته خپوی په تقدس، فرشته د خور او ورور، هم د مور او هم د پلار، د ټولنې د خپل یار. خو زړه ستا دی ناکلار، د خپل کور او د کوډلې او د مینې د نظر. زمونږ زړه کې په سینه کې، زمونږ زړه کې په سینه کې د ګوګل په یو خانه کې، نه خو مینه شته نه درد، نه خوږلت مو په نظر کې، نه الوت مو په نظر کې، نه مو عقل شته په سر کې. د درد څړیکه په پرهر کې، مونږه نه یو انسانان، مونږه نه یو انسانان، د انسان څنګ قدردان. یو حیوان بل شرمخان، مونږ خو ډېر یو ظالمان، مونږ خو ډېر یو ظالمان. سب سے نظم ان کی بڑی اچھی لگی، ان تمام چیزوں سے زیادہ اچھی لگی وہ میں نے نوٹ کی ہے، اور وہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ کسی شاعر نے اور کسی ادیب نے شاید کیا ہوگا، کسی شاعر نے کوئی ایسی نظم نہ لکھی ہو خواجہ سرا کی حمایت، اور ایک ایسے دور میں خواجہ سرا کی حمایت نے نظم لکھی جب مذہب کا لبادہ اوڑے لوگ فیڈرل شریعت کورٹ گئے تھے اور جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے اس کے خلاف گئے تھے. ایک ایسے دور میں ایسی نظم لکھنا، خواجہ سرا ڈولفن آیان کے بارے میں جو آپ نے نظم لکھی ہے، اٹس اے ریمارکیبل نظم. یہ میں میٹافور اور ڈکشن کی بات نہیں کر رہا، کنٹینٹ اور تھاٹ کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ستا کی صد دژوندانہ، تیری زندگی کی جو کہانی ہے ڈیرہ ترخا، اٹ از ویری بیٹر. ان کو کہتا ہے کہ ٹرانسجینڈر کو کہ تمہاری جو زندگی کی کہانی ہے بہت تلخ ہے. ستا جمال در رب جمال، تیرا جو جمال ہے وہ کچھ لوگوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھ کر ان کو معطوف ٹھہرایا. اقبال حسین افکار کہتا ہے کہ ستا جمال در رب جمال، ہی کنیکٹس them with the divine attributes. تو یہ صرف اقبال حسین افکار ہی. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں خود فیڈرل شریعت کورٹ میں پٹیشنر تھا کہ جن لوگوں نے یہ ان کو وہ جو قانون بنا تھا ٹرانسجینڈر ایکٹ کا اس کو ختم کرنے کے لیے، میں بھی فیڈرل شریعت کورٹ میں ٹرانسجینڈر کی حمایت پہ تھا. آئی نو کہ کس طرح پریشر آئے اور کس طرح لوگوں نے ہم کو لان تان کیا. ایک ایسے دور پہ پشتوں کا شاعر یہ کہے ڈولفن آلیان تو ایک ہے واحد، بٹ ہی از ایکچولی ایڈریسنگ دی all the transgender. ستا جمال در رب جمال، ستا کمال در رب کمال. تو میں سمجھتا ہوں کہ from all angles I admire اقبال حسین افکار. اور ہمارے نوجوانوں کو یہ روشنی ہے، یہ ایسی کتاب، ایسی تحریر، ایسی نظمیں، ان سے آپ روشنی حاصل کریں. اور یہاں پر ایک صاحب نے کہا کہ اقبال حسین افکار کی جو ایک بڑی خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھلائیاں بانٹنے والا، ڈسٹریبیوٹنگ دا گڈنس. وہ ہیں جو دے کر خوش ہوتے ہیں، یہی خوشی ان کی جزا ہے. اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو دے کر ملال کرتے ہیں، یہی ملول ان کی سزا ہے. اقبال حسین افکار کی یہ خوشی ہے کہ وہ اپنے افکار اس طرح بانٹتے ہیں
اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ اپنے افکار کو اسی طرح لوگوں میں بانٹتے رہو، اور جب اس طرح تم بانٹو گے تو یہی اصلی خوشی ہے، اور اللہ